راټولوه په جیب کې اچوه اکاونټ ته یې جمع کوه نه په جیب کې پیسه نه په کور کې دولت او مال پر هیڅ چا باندې هیڅوک یوه روپۍ نه مصرفوي هیڅ ما ته مشکل پیښ دی زما ورونو تاسو ته د کفري نړۍ څخه کم مشکل پیښ دی چې تاسو د رب په لار کې خپل مالونه شندئ تاسو راته ووایاست داسې نه وي چې بیا بندي سم څوک پر دې باندې بندي سول چې تا پیسې مصرفولې تاسو لږ فکر وکړئ که دغه بیره در سره یي چې دلته زه بندي کېږم دا بیره هم د ځان سره پیدا کړه چې که تا د رب په لار کې مالونه ونه شندله رب العزت بیا داسې قید درکوي داسې محبس درکوي چې هلته بیا داسې څوک نسته چې ستا سفارش وکړي داسې یو ولسوال نسته چې ستا ته لیکنه درکړي چې ورسه رب به دې معاف کړي حیات ثم عجز ثم کسر ممات ثم بعث ثم حشر حياة ثم عجز ثم كسر ممات او زما ورونو دا واورئ وآتوا الزکاة وآتوا الزکاة وآتوا الزکاة وآتینا الزکاة په قرآن کریم کې لس واره داسې الله رب العزت فرمایل دی چې تاسو زکات ورکئ زکات ورکئ زکات ورکئ نارینه و تاسو ته خبره ده خو یو ځل داسې راغلی دی آتینا الزکاة ای ښځو تاسو هم زکات ورکئ د دې څخه ما سوا نو رب په ټوله قرآن کې داسې راته فرمایي وانفقوا 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 د الله په لار کې مالونه وشندئ صدقې وکئ خیراتونه وکئ نفلي صدقات وکئ زکات ورکول خو د رب له طرفه تاسو مکلف واست هغه لس واره نه واره انسانان باندې مکلف دي خو د زکات ورکولو ما سوا بیا هم د مال په شندونو باندې څو چند د رب خپل بندگان مکلف کړي دي وحب ثم قرب ثم بعد ووصل ثم وجد ثم هجر وأنس ثم حلم ثم خدع وود ثم عدو ثم مكر وصوت ثم صمت ثم